ګرانو دوستانو سلامونه نیکې هیلې. تاسو د اردو دغه یو څو جملې په غور سره ولولئ او زده یې کړئ، نو داسې به څوکه تاسو په اردو یا پښتو کې بهتري راشي. نو دا لوړ چې کوم تاسو وینئ، نو اوله جمله ده آپ کے والد کیا کرتے ہیں. ستاسو پلار څه کوي؟ نو په جواب کې ورته وایي او ایک استاد ہے، هغه یو استاد دی. دا بله ده آپ کا کیا کام کس جاری ہے. آپ کا کام کیسے جاری ہے؟ ستاسو کار څنګه روان دی؟ میرا کام اچھا جاری ہے، زما کار ښه روان دی. نو بیا پوښتنه کوي، سوالیه نښان دی، تم اسے جانتے ہو؟ ته دی پیژنې یا ته هغه پیژنې؟ نو جواب یې دی हाँ मैं इसे जानता हूँ. وکه زه هغه پیژنم.